د شهید سردار داود خان له کودتا نه راوروسته په پاکستان چې په موږ باندې څه کړي دي، هر کور، هره کوڅه، هره ولسوالۍ، په هر ولایت کې دوی خپل عملیات ترسره کړي. هغه د خوښ عملیات چې دوی غوښتل پلان کول په جی ایچ کیو کې، بیا راتلل په افغانستان په کوڅو کې، حتی هغه څه ټارګټ کلنګ کړی دی چې چې یو کلي ته به داخل شو، مال یې میشتلو، خر یې میشتلو، سړی یې میشتلو. روسانو به همدغسې چې کله د ما په یادېږي چې دا سخرود کې کله به مجاهدینو کمین وویلو نو مړی به یې پاتې شو، بیا به په جومات ننوته. جومات خلک به یې اسیران کړه چې یادې موږ دا مړي راوړئ او یا موږ تاسو ولو. نو اوس موږ ته خو الحمدلله افغانان په دې شي وتوانېدل چې دغه پردي صفته یې د افغانستان نه ټول کړه. دا اوس راغلي دي څه په پاکستان کې ناست دي، څه په تاجکستان کې، او په نړۍ کې څوک خریدار هم دوی اوس نه لري. نړۍ پېژندلې چې دا غلامان دي. که امریکا هم د دو سره راغله شکست یې وخوړه، که روسا هم د دو سره راغله شکست یې وخوړه. ولې چې د افغانستان ملت د خوښې او د رضاعت نه او افغانان دا نه خوښوي چې یو خارجي خلک راشي د توپک او کوتک سره د دو ملک اشغال کی. دا تاریخ ثابته کړي، بیا به هم ثابته، بیا به هم ساتي. دا که نن طالب نوم ورکوي خلک، یعنی د انګریز په وخت کې څوک و، د روسانو په وخت کې څوک و. نو سیال صاحب دغه یو خبره ډېره ضرور ده چې دغه د موږ پرکټیان د ایسای په هغه کې کېنولي او دا د موږ د مشرانو سپکاوی کوي، د پکتیا او د هغه د جنګ ته لمن وایي قنداري او دراني ته. دغه یو پرکټی را پیدا شوی، دغه پرکټي ته امارات دا پکار دي چې په داخل کې د جلډې وي، لټۍ وکړي. او بل موږ او تاسو په میډیا کې باید دا داسې معرفي کړو چې په پکتیا کې موږ یو پرکټیان لرو. نو دا د ټول پکتیا غیر ملت نمایندګي نه کوي. دا زازی نومېږي، که څه د زازیو خلک ډېر غیرتي خلک، اول سنګر و مرکز د ټول افغانستان و د روسانو په مقابل کې. نو د دغسې د خلکو ویل چې ده ته یې روپۍ ویر کړي دي او ورته ویل دي چې بس وروره موږ په افغانستان کې شکست خوړلی او دغه یو میډیا ده، میډیا کې دغسې د ګلخانانو سره د هم نظره شي. او کوزې پښتونخوا که غواړي چې خپل پت او عزت او د پټي او د عزت ننګ وکړي، نو اولین د شروع په ګلخانانو باندې وکړي، نه د پوج کوي، نه د په استخباراتو کوي. اولین کار دی دا ګلخانانو کورونه ورته معلوم دي او دو باندې د عملیات شروع کړي، لکه مجاهدینو چې په خلقیانو شروع کول او طالبانو لکه په د امریکا په پېشمرګو شروع کول چې دغسې ځمکه په سره کړي. نو دا ایمان نه لري او د مجاهدینو په مقابل کې د دو زړونه الله تعالی داسې بزدلی پیدا کړي دي چې غږ یې وشي، مرمۍ نه د ویشتو نه مخکې د دو ساه وتلي. نو دغه شیانو ته د فوکس وکړي. او د پاکستان نه خو موږ هېڅ ګیله نه کوو چې موږ سره ښه کوي او که بد کوي، خو د آخره کې دا یوه خبره کوم، ملکزي صاحب هم دا خبرې وکړلې، پاکستان به په سوال او په غلامۍ څه شی لاسته راوړي. خو موږ په داسې جغرافیه کې پراته یو چې د موږ چانټه تشه نه پاتې کېږي. که شرق راشي غرب یې راکوي، که غرب راشي شرق یې راکوي. موږ به د خپلې خاورې نه دفاع کوو. السلام علیکم. سیال صاحب محترم، السلام علیکم. تاسو دوستانو ته خدای دې وکړي ټول بخوي. ملکزي صاحب محترم، اول خو حاجي صاحب عیسی خان زه دومره وایم چې هغه کس چې دلته په د میډیا کې څو ورځې دلته کښېني یوازې د خپل ځان د مشهور کولو لپاره لګیا ده، اخته ده، ازازی نه ده. موږ یې پېژنو، هغه د پاکستان ده، د کوزې د کور مې ده، دلته راځي د پکتیا په نوم باندې. دلته مثلا د ځینې خبرې کوي چې هغه خبرې هېڅ د یو بل سره په ټکر کې دي. نو دوستانو خلکو پېژندلی هم ده. نو که چېرته کوم ځای کې زه ورسره مخامخ سم، زه غواړم چې زه ټول دلته نه داسې پوښتنې وکړم چې د پکتیا په کوم ځای کې اوسېږي، د کومې ولسوالۍ، د کوم کلي ده. خو هغه د پکتیا نه ده، فکر کوم چې هغه د کور مې ده، کورنۍ هم په پېښور کې اوسېږي. نو د ځاځیو په نوم باندې ممکن چې دلته په افغانستان کې تذکرې جوړې کړي دي او شاید دلته ډېر په یوروپ کې ډېر داسې خلک شته د شینوارو په نوم باندې، د مومند دي او مثلا د کونړ په نوم باندې تذکرې جوړې شوي دي. بیا راغلي دلته ازیلونه کړي دي، خپل کیسونه یې اچولي دي. شینوار یې هم ستا د کوزې پښتونخوا نه حتی پرېږدي دي چې دغلته یې تذکرې جوړې کړي دي، د لغمان، د کونړ او د ننګرهار. بیا د کور مې خلک چې راغلي دلته، یو بیا د زازیو د پکتیا د ځینو قومونو په نوم باندې منګل و زازیو چې دا خپله په ترې کې هم دا منګل شته، او کور مې دغه سیمې کې هم دغلته د زازیو، نیازي او مزیغ د خلک اوسېږي، پخوا تللي دي. نو هغلته آباد شوي دي، بیا دلته تذکرې جوړې کړي، دلته بیا دوی غواړي چې خپل کیسونه واچوي. په هر صورت خدای دې وکړي چې دوستان پیدلي وي، هغه کوم دومره اهمیت به یې دغه ته ورنه کړو چې دومره شی نه ده. نو کله په هوش کې نه وي. ملکزی صاحب محترم، تاسو د پاکستان خبرې وکړې،
ما خو چې واورېدل پاکستان خو مثلا فکر کوم چې ختم شوی نورې چین نشته پکې څنګه مې دا خبرې واورېدې خو زه وایم چې د تاسو مشران تاسو قدرمن خلک هم تاسو پوهه خلک چې دلته میډیا ته راځي پاکستان داسې معرفي کړي خپل اولادونو ته خپل نسلونو ته چې پاکستان موږ وژلي یو پاکستان تقریبا 4-5 رژیمونه زموږ ختم کړي حکومتونه ختم کړي دي په لوی لاس که تاسو فکر وکړئ د شهید سردار داود خان په وخت کې دوی هغه ځینې مجاهدینو ته پناه ورکړه ځینې اشخاصو ته پناه ورکړه په پاکستان کې همغه ځای نه چې دوی د احمد مسعود قبر اوس د پلار قبر اوس هم پاکستان کې د احمد مسعود نظامي زده کړې پاکستان کې وکړي ګلبدین حکمتیار نظامي زده کړې پاکستان کې وکړي عبدالرب رسول صاحب نظامي زده کړې پاکستان کې وکړي همدغه خلک راغله داود خان په وړاندې مزاحمتونه شروع کړل همغه نه دا سلسله شروع شوه بالاخره چې دې ته ورسېده چې مجاهدین راغلل کابل یې تکه تکه برباد کړ د تا ولسمشر په هر کې راځوړند کړ هغه ولسمشر چې پاکستان ته د ننګرهار د جلال آباد په جنګ کې داسې ماتې ورکړه چې په جنګونو کې هغه جنګ اول مقام لري نو تاسو وایئ چې شي نه دي کړي بیا راځم مجاهدین څنګه درته راڅپه کړل تاسو فکر وکړئ چې نواز شریف ورته راغی د مونږ کابینه د مونږ تشکیل د مونږ تشکیلات په راولپنډۍ کې جوړېدل له همغه ځایه اداره کېدل نو بیا څنګه مونږ وایو چې پاکستان شي نه دی او شي نه دی کړی بیا له هغه نه وروسته طالبان راغلل طالبان یې داسې ختم کړل داسې اول خطونه ورته مات کړل چې حتی تر دې پورې چې ټول زمونږ هغه د سیمې خلک چې پکتیا د خوست او د لوی پکتیا نه د لوی مشرکین مزنه خلک په ډولو کې ورتلل غلطه ورسره په لیکو کې بجنګېدل تر اوسه مړي زمدي ورسول خلک ټول له منځه لاړل تاسو یې خرڅ کړل تاسو به وروکې چې مشران یې خرڅ کړل تاسو وکتل چې په پاکستان کې سفیران یې خرڅ کړل په تیارو کې ورته ځي کړل په ډالرو باندې خرڅ کړل نو دوی په موږ باندې هر وخت سودا کړې هره سودا په موږ باندې کامیابه کړې ده بیا له هغه نه وروسته جمهوریت راځي په جمهوریت کې داسې سودا وکړه چې تر اوسه پورې هغه تاسو ته معلومه ده جمهوریت کې دې څه ونه کړل نو 4-5 حکومتونه شته په خپل لوی لاس باندې را بدل کړل ساته له منځه ویوړل د ټول اصلاحي د ټول نظامي تجهیزات ویوړل پاکستان ته نو دا خو بیا موږ داسې نه وایو چې دا یو هیڅ شی نه ده موږ اوس هم وایو چې دا مکار دښمن ده دا قوي دښمن ده موږ په پوستکي کې ځای کړی دی زموږ په وجود کې ځای کړی موږ هر وخت استعمالولی سي د بل ورور په وړاندې هر افغان د بل افغان په وړاندې استعمال شوی دی استعمال کړی دی او استعمالیږي هم کدا مونږ وایو چې دا نه دي نو دا خو فکر کوم چې بیا دا تر شوی تاریخ که مونږ د 50 کاله وګورو دا ټول بیا غلط ده تاسو فکر وکړئ د شهید سردار داود خان له کودتا نه راوروسته په پاکستان چې په مونږ باندې څه کړي دي هر کور هر کوڅه هر ولسوالۍ په هر ولایت کې دوی خپل عملیات ترسره کړي هغه د خوښ عملیات چې دوی غوښتل پلان کولي په جی ایچ کیو کې بیا راتل په افغانستان په کوڅو کې حتی هغه سټرګټ کلنګ کړي دي چې دا به تاریخ ته موږ نسونه ته پاتې وي که موږ ټول پاکستانیان ووژنو په یو ځای راولو داسې یو ډلیز مرګ ژوبله ورته ورسوو بیا موږ انتقام نشو اخیستلی بیا به دوی د موږ پروړي دوی خو زموږ خاوره له منځه یوړه دوی خو زموږ باغونه په شمالي کې له منځه یوړل دوی خو زموږ شخصیتونه په شهادت باندې ورسول په چوکونو په څلورلارو کې راځوړند کړل ویډیو یې ترې وکړې نو دوی زمونږ هغه ژورنالیستان په نښه کړل په شهادت یې ورسول په پېښور کې مجروح صاحب په شهادت ورسول تاسو ته به بهتره معلومه وي داسې لیکوالان داسې پوه خلک په هغه وخت کې چې د جهاد څپه راغله د جهاد په نوم باندې ځینې افغانان مهاجر شول پاکستان ته په پاکستان په پېښور کې دغسې لیکوالان د منځه ویوړل چې باور وکړه چې هغه مونږ کله یادوي فکر کومه چې د مونږ او تاسې هغه قلم دې ته جرأت نشي کولی چې هغه نوم ولیکو هغه ته په پېښور کې د جوماتونو په مخ کې په شهادت باندې ورسول تاسو فکر وکړئ د شهید ډاکټر نجیب الله موري په موټر باندې په پېښور کې وواله تاسو فکر وکړئ ملنګ جان په پېښور کې له قطره وغورځوو په شهادت یې ورسوو مونږ یې نه شاعر پرې ښه دی نه شپون پرې ښه دی نه لیکوال پرې ښه دی نه امام پرې ښه دی حتی تر دې پورې چې مولوي صاحب ریحان په جومات کې درته په مای کې له منځه ویوړ ولي صاحب په لوګر کې له منځه ویوړ ځکه درته شروع وکړم باور وکړه تر ماښامه پورې دغه ټول کسان په ګوته درته وښیم چې د پاکستان ایسایي پوځیانو په خپل د افغان په لاس باندې وژلي دي نو بیا خو ملامت مونږ یو جناب محترم ملکزی صاحب محترم زاده درته وایم چې پاکستان سره د موږ مقایسه د افغانستان مقایسه کول فکر کوم داسې مقایسه نه کړو داسې باید مقایسه کړو چې موږ باید پوه سو موږ نسلونه باید پوه سي د تا پښتونخوا یې تباه او برباد کړه د تا په پښتونخوا کې شخصیتونه له منځه ویوړل تا په پښتونخوا کې قومي مشران په ډایلیز ډول له منځه ویوړل وزیر مسعود خټک بنګښ دغلته د شیرزي پړې دا خلک ټول له منځه ویوړل دغلته د سر سړي هغه مشران دوی ته داسې یو لیست پروت ده هغه مشران چې د ډاکټر نجیب په وخت کې راتلل افغانستان ته دلته په مېلمستون کې به شپې کولې هغه شاګردان چې د خوشحال خان لیسه نه فارغ شوي وو د رحمان بابا لیسه نه فارغ شوي وو د ډاکټر نجیب په وخت کې هغه یې پرې نه ښودل هغه ته په شهادت باندې ورسول د هغو پلرونه د هغو اولادونه یې پرې نه ښودل په شهادت باندې ورسول ځکه دوی فکر کوو چې دغه ده لږ افغاني مینه په بخښنې سره یو اول خو ستړی یم
چې یو دوه خبرې کوم نور دوستان نه کوزیږم. زماني صاحب اس چې وې شوېږي پښتو کې یو متل دی وایي د موږي په زور پاکستان مې یادوه دا یو ساړه جنګ کسوه پاکستان اوس به درته ډېر وخت به ونیسي ارقام به درته ووایم چې دغه افغانستان په سر خبرې ځلان صاحب یو دقیقه زماني صاحب یو دقیقه ته یو نه ما خبرې نه وې کړې ما اوس پرې مایک بند دا خبرې ځلان صاحب تاسو مخاطب دا خبرې ما درته وکړې زه خبره درته کوم خدای دې وکړي ځلان صاحب وکړه په بخښنې سره په بخښنې سره ځلان صاحب سره مشه ځلان صاحب تاسو ډېر په بخښنې سره غواړم ډېر وختېږي نه وي په میډیا کې بیا هم درته هرکلی وایم مطلب یوازې دغه د قلم خوندان دي فکر خلک دا د ژبې خلک چې ژبور خلک دي دا باید په میډیا کې کینې شپه ورځ دا ووایي چې پاکستان زموږ دښمن دی پاکستان زموږ دښمن دی هغه نور نه امریکا زموږ دښمن دی زه ستاسو ځلان صاحب په بخښنې سره یو زماني صاحب نه بخښنه غواړم د هغې نوم مې واخیسته زه د پاکستان 1900 ما پرونم یو اشاره وکړه تاسې 1980 کالو پورې وګورئ کله چې سټنګر ولېږل شو دا 1980 کې سټنګر راغله هغې نه مخکې ټوله اسلحه د دوی تیاري میراک تیاري فرانسې ورکړه ورته ایټالیا ورسره د بحري قواو مرسته وکړه امریکې ورسره د F-14 تیارو مرسته وکړه سویډن ورسره د ټیلی کمیونیکیشن د ټول ورسره د ساړه جنګ کسوه د روسانو خبره ټول مرسته وکړه ولې 1980 نه وروسته وګورئ دغه 1988 تر 90 کالو پورې 2 سلنه اوس د پاکستان اسلحه چینایي ده په سمانه چې نړۍ نور خلاص شو د افغانستان جنګ هم خلاص شو هغه هم خلاص شو دوی اوس د چین نه قرضه باندې پیسې اصلي اخلي 2 سلنه د پاکستان موجوده اسلحه د چین نه ده نور د نور نړۍ چې اخیستې هغې نور پرزیم کار نه کوي مجبور چې ورته یو کوم پروژه برابر کړي کورې کړي F-14 په امریکا ورکوي د تندر په نوم باندې خپل الوتکې لري بالستیک توغندي جوړ کړل وایي ازمېل دا د چین د دوستانو دا د چین د ډېر ګټه د چین ډېر ګټه دی کې د چین د پاکستان په همدغه د چین تیاري راځي په کابل کې بمباردمان کوي خلک پاکستان ګوره زه ورته وایم که نه پاکستان دلال